جلسه چې دغه دوه ماشومې راغلي دي مکمل پښتون روایتي ډریس یعنې جامې اچولې دي له دې سره خبرې کوو. اول ته خپل نوم راته ووایه. نورین افریدي. نورین افریدي. افریدي له کوم ځای نه راغلي یې؟ پېښور نه. پېښور نه. او دا بله څوک ده سره؟ وجیهه ده. وجیهه څوک ده؟ دغه کزن یم. دغه کزن یې. ټانک ته څنګه راغلی یې؟ ټانک ته څنګه راغلی یې؟ زه نقیب شهید لامین صاحب فیر کاولوای د خپل مړ کړی و یو خو یې پوره شپه دا جامې دي ډېر زبردست اچولې دي. دا جامې کومې جامې دي؟ دا د افغانستان جامې دي. دا د افغانستان جامې دي. نو دغو جامو سره ته مینه لرې؟ ډېره. او د چا په خوښه دې اخیستې دي؟ دا هغه موږ دغه جلسو نه اخیستې دي چې بیا آنلاین څو فیر لکه جلسو نه پې پکې رسو. اچھا. او سکول ته ځې؟ څوم کلاس سبق وایې؟ پنځم. او مستقبل ته څه هیله لرې چې سبق ووایې بیا به څه جوړېږې؟ ډاکټره به جوړېږې. ډاکټره به جوړېږې. ډاکټره به جوړېږې. چې خلکو اپریشن کوم زندګي. اچھا. خلکو اپریشن کوي. خلکو زندګۍ به بچ کوئ. تاسو وجیهه راته ووایه دا جامې چا درته اخیستې دي؟ دا د پلار اخیستې. پلار اخیستلې دي. او ټانک ته راغلې. او څه دا جامې دې خوښېږي؟ څومره دې خوښېږي؟ بازار ته چې لاړې پلار ته خوښه کړې که مور خوښه کړې درته؟ پلار. ټانک څه وګرځېدی؟ څنګه ځای دی؟ ښکلی. د چا ځای دی؟ پښتنو دا وخت کې اوسېږو موږ نه خو خپل څونه ویر شوي ورنه ویر کړي دي او موږ دلته ځکه منظور پښتون جلسې راغلی دی. تاسو د خپل ځای نه ویر شوي. تاسو کوم ځای د خپل ځای؟ لکه د ټانک شو د بړې شو دا ډېرې پښتنو ځایونه رعایت نه افغانستان ته افغانستان ته موږ پېښور کې اوسېږو د افغانستان ځای رعایت نه خلکو په هغه هغسته به موږ اوسه پیره نه دی ورکړی. موږ وایو چې افغانستان خلک دي. او افغانستان ته کله تللی یې؟ د تلو ارزو لرې؟ خواهش لرې افغانستان ته؟ نو کله تلل غواړې؟ زه وایم چې دغه ګرمیانو چټیانې وشي که نه دې کې لاړ شو. څوک ملګري لرې په افغانستان کې؟ نه. بیخي یوالته چاله ورځې؟ بعضې په بسته مې ګرځو دغه افغانستان کې چکر مې وو. افغانستان چکر به وایي. تعلیم په حواله که تا سره نورې داسې څوک امزولي وي هغه تعلیم نه وایي سبق نه وایي هغې ته به څه ویل غواړې؟ زه به ورته ویم چې پلور سره دې وګڼې که چې سبق وي چې تعلیم وي نو خپله زندګي به یې جوړولی شي. ډېره مهرباني ستاسو خبرې وکړو. مهرباني.